د 2015 قربانۍ هغه ریپورټ خلاصه به تاسو ته ووایم تقریبا هغه غویان چې موږ ته راغلي 8 شپېته دانې موږ ته غویان د قربانۍ را رسېدلي همدارنګه 233 ګډان یا پسونه ورسره 11 دانې سیرلي یا وزې 3000 کورنیو ته زموږ د قربانۍ غوښه رسېدلې که دغه هره کورنۍ فرض کړه هغه اوسط ډول 7 نفره حساب کړو څه فکر کوئ چې څومره کسانو ته زموږ د قربانۍ تقریبا 22 تر 25 زره پورې کسانو ته خو به رسېدلي خو د دې قربانۍ ترتیب او تنظیم د مال اخیستل منډۍ ته هغې پسې څو ورځې ګرځېدل او ښه مال پیدا کول په هغه چې کوم نرخونه موږ تاسو ته د قربانۍ ورکړو په هغه نرخ کې الله دې ټولو نه قبول کړي بیا هم وایم ستاسو دا هغه قربانۍ ده لله الحمد د افغانستان په 7 ولایتو کې موږ څه کال د قربانۍ وکړه باور مو په خدای وشه داسې کورنۍ وي چې د اختر په ورځو کې هغې اختر قصه کې هم نه و اختر نه لمانځولې چې لږ زره 2 کیلو 3 کیلو غوښه خپل کور ته ویسي نو څه فکر کوئ چې دا مستحق خل نه دي باوري یم چې اړمن خلکو اړمنې کورنۍ وي الله دې ټولو قربانۍ قبولې کړي هغه ورونو او خویندو نه بیا هم مننه چې خپلې قربانۍ دلته راستولې قمر بنسټ او په هغه ټیم یې اعتماد کړو او ډېره مننه ویډیو سره خپره کړي تر څو پورې ټولو دوستانو ته ورسي وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو